بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د خر په خوب کې کتلو د دې تعبیر کوم چې خر په خوب کې وکتل شي. د دې تعبیر څه ده؟ خر چون د کاروبار لپاره استعمالیږي او ښه مطیع ده، ښه فرمانبردار ده او سخت کارونه خلک پرې کوي او هېڅ څه نه وایي عادي حالاتو کې، نو تعبیر په خوب کې په همدې کېږي چې کله تا چاق او ښه غوښنه او برابر خر یا خره دې په خوب کې ولیده چې هغه لګیا یې په کاروبار کې ستا تابع وي، دا ډېر ښه تعبیر لري. ښه کاروبار باندې ښه مال او ښه حالت باندې تعبیر کېږي چې انشاءالله حالت ښه کېږي، کاروبار جوړېږي او مال زیاتېږي او که تجارت وي هر شی وي هغه روانېږي. او که ودرېده چې دا خر وړوکی وي، ضعیف وي یا وړوکی وي یا تلی نه شي، ته پرې ناست یې تلی نه شي یا خپله نه شي تلی یا چې وړی نه شي، فرمانبردار نه ده، ستا تابع نه ده، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې کاروبار کې یو څه کمي راځي، کاروبار کې یو څه تغییر راځي او کاروبار کې داسې کم شي او مشکلات پکې پیدا شي. په دې باندې تعبیر کېږي. یعنې که تا کاروبار شروع کوو داسې ډنګر خر دې په خوب کې ولیده، نو بیا هغه کار پرېږده، هغه کې به کېدای شي خر نه هغه کار نه روانېږي. او چې کله ته خوب کې ګورې چې خر تا وهي، په لغته دې وهي، لکه خر کې دا مشهور ده چې لغته په لغته وهي، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې یو تاوان راته رسېږي. کېدای شي که ته یو کاروبار ته مخکې کېږي، صحیح طریقې سره یو کاروبار نه شروع کوې، په داسې طریقې سره چې نابلدي کې او په ناپوهي کې یو کاروبار شروع کوې، نو کېدای شي سخت تاوان وکړي. او چې کله په خوب کې خر ګورې چې هغه اواز کوي، نو دا هم ښه تعبیر نه لري چې ته هغه اواز نه په تکلیفېږي. معنا ده چې یو کار کوې، ته یو خبره ده چې هغه ستا نه خلک په تکلیف دي، ستا د خولې نه کېدای شي ته داسې خبره کوې چې هغه نه خلک په تکلیفېږي. او څومره چې په هغه خوب کې ته د هغه اواز ستا بد راځي، در باندې بد لګېږي، همدومره په دې باندې تعبیر کېږي چې تا نه همداسې خلک په تکلیف دي. نو که داسې وي نو بیا لږ احتیاط وکړه. نور تعبیرونه هم لري، د هر چا مطابق د حال مطابق بیا تعبیر کېږي. نو دلته په همدې باره کې یو خوب هم شته. یو کس وایي زه غره ته ختلی وم او هلته ولوېږم، خوله مې ولګېږي، بیا څوک داسې را زړه کې مې تېر شي، څوک وایي دلته لعل او جواهر دي، بیا وایي 3 خره وي، په یو باندې زما د یو زوی وایي ناست وي، بچی مې ناست وي پرې، او بیا زه کوشش کوم چې یو زه ونیسم، په هغه باندې زه کښېنم، وایي هغه رانه ځي، چې هغه رانه ځي وایي 2 رانیسمه او لاس اچوم او دواړه دوی هم کوشش کوي چې ما نه لاړ شي، خو دا 2 رانیسم او په هوا کېږو، وایي بیا کلي طرف ته روانېږو، په هوا کې دا 2 خره دم راسره او زه هم په هوا کېږم او کلي طرف ته روانېږو. نو دا په کاروبار کې مشکلاتو باندې تعبیر کېږي. نو په دې باندې تعبیر کېږي چې د کاروبار کېدای شي په تا باندې بوج شي، یعنې ته به کېدای شي دا سرمایه له لاسه ورکړې. نو که کاروبار کې داسې مشکلات وي او هغه مشکلات اوس تا ته لږ لږ ښکاري او ته څه اراده لرې چې کاروبار غټ کړې او یو شی روان کړې، نو په هغه باندې کېدای شي چې روان نه شي. نو خپل وخت مه ضایع کوه او خپل هغه کېدای شي بیا په تا باندې بوج شي او داسې بیا ته په هوا کېږي او کلي طرف ته روانې. نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې کېدای شي دا کاروبار ستا له لاسه ووځي او ته بېرته هغه خپل اصلي ځای ته بېرته راسې. لکه ته غر کې، غر څه ده، په هدفونو باندې په یو ښه آرزو ارمان او ستا هدفونه چې ته غواړې ورسېږي، ښه مالداري، ښه ژوند، هغلته ده. ته هغه نه کښته کېږي، نو معنا دا چې دغه ستا کوم کاروبار تجربه دې نه او یا دا کاروبار تا ته معلوم شوی ده صحیح نه ده، نو هغه مه شروع کوه، دوام یې مه ورکوه. کېدای شي دې کې تا ته څه مشکلات پیدا شي او دغسې یو ځای پورې تا کار کړی دی، یو ځای پورې درته راغلی، دا هم درنه لاس نه ونه وځي. نو په دغه باندې تعبیر کېږي چې ته لږ احتیاط وکړه دې کاروبار کې دې او کوشش وکړه. هغه یو خر باندې ستا بچی ناست ده، نو د دې معنا دا ده چې که اولاد دې وي، زوی دې وي، هغه کاروبار لري، نو یو ورور دې وي، هغو سره همکاري وکړه او هغوی کاروبار روان کړه او هغو سره همکاري وکړه، هغو سره مشوره وکړه. کېدای شي دې کې ستا کار هم الله تعالی روان کړي. هغو سره بخیلي مه کوه، تربورتوب مه کوه. والله تعالی اعلم. مور او پلار مې خپلو ویښتانو ته رنګ ورکوي، ګیرې ته پلار مې، او بیا وایي دوی نه رنګ پاتې کېږي، هغه زه راخلمه خپل ویښتانو ته رنګ ورکوم او تک تور کېږي ویښتان مې. دا ډېر ښه خوب ده، الله دې ورته ښه کړي. اوږد عمر باندې تعبیر کېږي، توروالی د ویښته په خوب کې دا اوږد عمر باندې تعبیر کېږي او په داسې کارونو تعبیر کېږي چې عمر د انسان اوږدوي، لکه صلې رحمي کول، حدیث شریف کې راځي صلې رحمي کول دا عمر اوږدوي. نو په دې خوب کې ستا کتلی ده چې ویښتان دې تور کړي دي او د مور پلار دې هم تور شوی ده، د پلار ږیره دې او ستا هم، نو په دې باندې تعبیر کېږي
ان شاء الله دغه عمر هم زیات ده، ستا عمر هم زیات ده، او د مغو غوندې تم ان شاء الله تاته الله تعالی ښه ژوند او نیکو عملونو سره ژوند درته نصیب کوي، او په دغوی د نقش قدم باندې په روانېدلو باندې هم تعبیر کیږي، چې ته د هغوی په نقش قدم باندې روانېږې، ځکه د هغوی نه پاتې شوي رنګ ته په خپل سر وهې، ویښتان تک تور کیږي. والله تعالی اعلم. بل خوب دا وایي مسافر یمه، خوب کې ګورمه کور کې یم، مور مې راته وایي ستا په امتیازو کې نه و یا زه وي، دا وایي راوځي په څلورو شوم، وایي زه ډېر وارخطا شوم او په څلورو شوم او په تیزو چغې وهم او د الله نه معافي غواړم. نو دا په ګناهونو باندې تعبیر کیږي، چې ته مسافر یې نو څه ګناهونه کیدای شي تا نه وشي، ځواني دې ده نو غلط استفاده کیدای شي د خپل ځواني نه وکړې، چې بیا وروسته پښیمانه کیږي بیا، او کیدای شي تا باندې د سخت حالت راسي، یا که داسې غلط کارونه کوې نو کیدای شي په اولاد کې اولاد راوړلو کې وروسته که واده کې هغه کې څه مشکلات درته پیدا شي، او یا په دې باندې تعبیر کیږي چې ته شهواتو پسې د زړه خواهشاتو پسې دې پسې ته اکثر روانېږي، او دا درته ښه نه ده. په دې کې دې د کورنۍ رنګ هم بدېږي او مور دې په دې خفه کېږي او ستا د کورنۍ نوم نشان سره هم دا جوړ نه ده. نو کوشش وکړه که څه وسه دې وي نو خپل سترګې حفاظت وکړې د سترګو، او څومره دې چې وسه وي او خپل د شرمګاه حفاظت وکړي، او څومره چې وسه دې وي د خواهشاتو تابعداري مه کوه، او خپل روزګار او خپل غریبي او خپل کاروبار دې وکړه، او ښه ملګرو سره ملګرتیا وکړه، ځان یوازې مه پرېږده چې دې سره بیا ډېر انسان ته مشکلات پیدا کېږي. والله تعالی اعلم. بل خوب ده وایي ماما ښځه مې خوب لیده، زما نیکه الله تعالی دې وبخښي وایي زموږ کره راغلی وي هغه وفات شوی ده، وایي ماهیان یې راوړي موږ ته او په بوجۍ کې راوړي، وایي زه وایي نیا مې ورته وایي چې دا نیم به هغوی ته ورکړمه، وایي موږ ښیي وایي چې دوی ته وایي چې نه، وایي چې نیا مې ورته وایي نیم به هغوی ته ورکړمه، دا څوک ښیي ماما ښځه یې لیدله کیدای شي دوی وښیي، نو وایي بیا هغه نیکه مې وایي چې نه هغوی نه خفه یم زه، دا ټول تاسو ته مې راوړي دي. نو ماهیان وایي په بوجۍ کې وي. نو دا د خوب وخت هم تا نه دی ویلی، او د مړي خوب دا د دې تعبیر په خوب کې څه شی ده، د دې تعبیر شته په یوټیوب چینل کې، زما په دې چینل کې د دې تعبیر شته چې دا مړي په خوب کې چې کله وکتل شي څه شی راوړي کور ته، دا ښه تعبیر لري، هلته هغه ویډیو وګوره هغه کې ښه معلومات شته، او دا خبره یې څه کړې ده چې هغو نه زه خفه یم، نو که رښتیا هغوی که د ده په حق کې څه کمی او زیاتۍ کړي نو بخشش دې ورته وکړي، بخشش وغواړي د الله نه، او خیر ورته خیرات وکړي ورته، یا مثلا دعاګانې ورته ډېر وکړي او د الله نه بخشش وغواړي، او د دوی د کورنۍ نه دې بخشش وغواړي، دا خفګان په منځ کې رفع شي. والله تعالی اعلم. نو دا د نن ورځې خوبونه الله تعالی دې وکړي ورونه خپل خوبونو تعبیر واوري او مطمئن شي، او څه کله بیا خپل د خوب تعبیر هم واورېده مطمئن شوي، بیا ماته یو اطمینان راکړي، زه په دې باندې خوشحاله کېږم، او دا مسله هم ماته مهم ځکه ده چې زه دومره زحمت وباسمه، دومره وخت ورکوم او خوبونو تعبیر ته، نو که زه بیا پوه شومه چې دې نه یو چا ته خیر رسېږي او ته ماته داسې خو رسېږي انشاءالله، ځکه ټول خوشحاله دي او خوبونه ماته لیږي اعتماد سره. مننه ستاسو نه ډېر زیات اعتماد په ما کوئ، د اعتماد کول په یو چا باندې دا هم ډېر غټ سرمایه ده. تاسو الحمدلله اعتماد په ما لرئ، خپل خوبونه خپل اوازونه خپل رازونه ده تاسو ماته وایئ، دا هر څوک نه کوي دا کار، نو تاسو اعتماد په وجه باندې دا کوئ، نو کوشش وکړئ چې کمنټ کې هم خپل اطمینان ماته راکړئ، ځکه کمنټ چې ته کوې تا څوک نه پېژني، یوټیوب کې دا خوبي ده چې تا څوک نه پېژني، په دې کې څوک نه پوهېږي ته څوک یې او څه وخت په یوټیوب کې وي، تا چی خوښ کړي، تا فیسبوک کې خو دا ټول شیان ښکاري هلته، نو دلته تا څوک نه پېژني، ځکه ایمیل دې په یو نوم جوړ کړي او هغه ستا نوم نه او هغه داسې شکل کې وي چې تا هېڅ شی پکې نه ښکاري، ساکس دې وانه چې خپل اصلي نوم ونه لیکې، نو انشاءالله دې کې ته نه معلومېږي او دې کې تا څوک نه پېژني او هېڅ څوک نه پوهېږي ته څه وخت په یوټیوب کې یې، تا چې کتئ د فیسبوک خو دا ټول ښکاري. نو خپل خوبونه هم چې واورېده ماته بیا اطمینان راکړئ، یو کمنټ ولیکئ، زه په دې باندې تشویق کېږم، خوشحاله کېږم، ویډیوګانې شیر کړئ درسره، دا چینل ملګرو سره شریک کړئ، د یو چا ته خیر ورسېږي، د یو چا تشویش رفع شي او د یو چا خوب تعبیر شي، دوی کې انشاءالله تاسو ته هم اجر ده، ماته هم اجر ده، د روژې میاشت ده، الله تعالی روژې عبادتونه په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوه، او خوبونه څه ته ماته لیږئ نو د واتساپ نمبر کې ماته ولېږئ، اوس خو وخت نشته د واتساپ نمبر زه دې کې ویډیوګانو ایډیټ کې نشم اچولی ځکه وخت نشته، ډېر محدود وخت یې زما
په دې کې وارخطایي کې زه دا ویډیوګانې کوم نو وخت ډېر تنګ نه وي هغه کې زه دا د واتساپ نمبر واچوم نور ویډیوګانو کې شته دا واتساپ نمبر همدې واتساپ نمبر کې خپل خوب ولیږئ او مسنجرونو کې ماته مه لیږئ ځکه هلته ما نه پاتې کېږي زه نه ګورم نو بیا به تاسو خفه یې چې ولې خوب دې نه تعبیر کېږي نو دغه د تعبیر ځای ده همدې واتساپ نمبر کې به ماته خوب لیږئ او زنګ به نه وهئ زنګ به نه وهئ ځکه زه زنګ جګولو ته وخت نه لرم او په زنګ جګولو باندې خوب تعبیر کېږم نه نو خوب ولیکئ پیشنمۍ نه بعد زه هره ورځ آنلاین کېږم او ماښام کې مازدیګر کې هم ماسپښین کې هم کله کله نو تر آینده ویډیو پورې تاسو په الله سپارم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته